دا قصه د یو داسې هلک ته چې هغه ډېر زیات ښکلي وي او هغه ته د کور نه بهر وتلم ډېره زیاته مشکله شي ولې چې د هغې ښار ټولې جینکۍ په ده باندې ځان وجني د کهانۍ شروعات کېږي د یو داسې خاندان نه چې هغه ټول خاندان ډېر زیات ښکلي وي او دا د دوی د پیسو ګټلو یو ذریعه وي په دې کې د ټولو نه د دوی مشر زوی ماس اوکس وي چې هغه د ټیک ټاک یو غټ سټار وي او د هغه پلار پارکر په خپل وخت کې ډېر زیات ښکلي وي او هغه 1200 جینکو سره ملو شوي خو هغې کې یو هم خوښه نه شي او آخر کار دته یو داسې ښځه ملو شي چې هغه لږ لږ د سړو په شانتي وي او د دوی مور هم ډېره زیاته ښکلې وي او دلته څه ګورو د دې خو بریتون هم دي او په دې خاندان کې د ټولو نه وړوکي زوی چې هغه د ټولو نه زیات ښکلي وي او دا خاندان د دې خوبصورتۍ د وجې دوی ډېر ناز کوي خو کولین غوښتل چې هغه یو عامه زندګي تېره کړي او هغه به دا سوچ کو چې زه له کم ښکلي یم نو دا جینکۍ به ما پسې نه لګېدې ولې چې د هغه د مخ جلک جینکۍ وویني نو هغې سمې پاګلان کېږي د دې د وجې د چا به په پوزه وینه راغله او چا به د ځان نه ویښته شو کول د دې د وجې کولین د خپل کور نه زیات نه وځي او هغه سبق په هم کور وي او کولین سره یو کب و چې د هغې مخې ته به ناست او شپه ورځ به هغه کب سره خبرې کولې نو د ده دا خاندان د ده دا برتاو چې وویني نو هغې د ده لپاره ډېر زیات پریشانه شي او اوکس په پسې چل دی بهر لېږو چې دی بهر وګرځي او دلته کولین دا وایي چې زه به هغه جینۍ سره ګپ شپ لګوم چې هغې زما په ښکلېوالي باندې سکار نه نو د دوی چې یو ترکیب هم کار ونه کو نو دوی سوله یو بل ترکیب جوړ کو نو یو شپه کولین اوبو څښلو دپاره پاڅېدو او هغه مور او پلار په خبرو واوري نو دا پلار یې دې مور ته وایي چې نن نه پس به مونږ په ناشته کې صرف انډې خورو ولې چې کولین کور سبق وایي او د هغه دپاره مونږ پیسې بچ کوو او کولین چې دا خبره ووري نو ډېره پچتاوه ورته وشي او په سبا هغه د سکول تلو دپاره راضي شي نو چې د دې دا خاندان دا خبره ووري نو ډېر زیات خوشحاله شي خو هغه ورته دا ووایي چې زه به صرف د هلکانو سکول ته ځم نو د دې د خاندان دا موډ لږ ګډوډ شي خو دلته ورته دا مور یې وایي چې کم از کم د کور نه خو بهر وځي او اوکس دی په بایک باندې سکول ته بوځي او هغه چې سکول ته راورسي خو هغه بیا هم د دې مخ نه هیلمټ لر نه کي خو هغه دا وایي چې زه به دا هیلمټ ټوله ورځ اچوم چې د هغه په خوبصورتۍ باندې د چا نظر پرې ونه ځي خو اوس یې بلکل الټا ولې چې د دې هیلمټ د وجې ټول هلکان اوس دته ګوري او د هغه د پریشانولو دپاره یو سړي نومي هلک او د هغه چیلې راشي او چې کله ټیچر د کلاس ته راشي او کولین ته وایي چې دا هیلمټ وباسه نو مجبورا هغه دا هیلمټ وباسي نو چې دا ټیچر د ده دا شکل وویني نو هغه بېهوشه شي او هغه هسپتال ته بوځي نو کولین ډایرکټ د هغه ځای نه منډه کړي خو په لاره کې هغه بدماشان هلکان دی ونیسي او یو سټور روم ته راولي او ورته خپل پهچان وکړي او دا درې واړه د دریو کالو نه په دې سکول کې دي خو سیډي صرف د بی بی ام سکول کې یو جینۍ ده چې د هغې امینډا نوم وي هغې سره په پارټي کې تلل غوښتل او امینډا صرف د ښکلې هلکانو خبره اوري او سیډي غوښتل چې زه اوس کولین ورولېږم دې ته او یو کیبو نومي شریف هلک له دوی دمکي ورکړي او د کولین ملګری کړي نو دې نه پس دا دواړه د پرنسپل آفس ته د دې شکایت دپاره راشي او دا پرنسپل په خپل هم د دې نه ډېر زیات تنګ وي او د شپې په ټایم کې کولین سوچ کوي چې زه به سبا دا کار وکړم او هغه ته یو ډېر ښه ملګری ملو شي اوس په سبا دوی چې د بی بی ام سکول ته راشي نو دا جینکۍ چې کولین په هیلمټ کې وویني نو هغې به ته ډېر زیات غوسه شي او ورته ووایي چې دا هیلمټ والا هلک بار کې ځکه چې دی به ډېر زیات بدرنګ وي او کولین ډېر زیات مجبوره کړي د هیلمټ ویستلو دپاره خو هغه چې څنګه دا هیلمټ وباسي نو په دې سکول کې یو بل شان درزغ او بل شروع شي او دا خبره په نیوز کې مراله چې د کولین د وجې ټولې جینکۍ پاګلانې شوې او امینډا چې دی په نیوز کې وویني نو هغه مو دا سوچ کوي چې د سره به زه واده ضرور کوم او چې دا خبره هر طرف ته خوره شي نو په زرګو جینکۍ د کولین کور ته راشي او د کولین خاندان د انټري دپاره پیسې کیدي او چې کولین دا هر څه وویني نو ډېر زیات خفه شي نو د هغه خاندان کولین ته رنګ وکړي چې کور ته راشه خو کولین ورته من وکړي ولې چې هغه دا دومره جینکۍ وویني نو د هغه زړه مات شي او هغه اوس کور ته تلل نه غوښتل خو اچانک یو جینۍ ده ته آواز وکړي چې د ټوپکول اراده خو دې نشته نو کولین چې دا وویني نو ډېر زیات حیرانه شي ولې چې دا ډومبۍ جینۍ وي چې د ده کتو سره بېهوشه نه شي نو کولین چې دا وګوري نو د هغه د زړه دړکن تیز شي او هغه د خولې نه خبر هم نه وځي نو هغه جینۍ ورته څه ونه وي د هغه ځای نه لاړ شي او هغې نه پس د شپې تېرولو دپاره دی د کیبو کور ته راشي او کیبو د کیبو نیا د کولین ډېر زیات خیال وساتي او هغه چې کیبو سره کارډونه وګوري نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې کولین هم داسې کارډونه به جمع کول او اوس هغه چت والا جینۍ پیدا کولو دپاره دی د جینکو سکول ته لاړ شي او هلته د دې ملاقات امینډا سره وشي او امینډا ځان داسې ښیي چې هغه ته د کولین د خوبصورتۍ نه څه فرق نه پرېوځي او چې کولین څنګه د هغه ځای نه لاړ شي نو د هغې هم په پوزه وینه راشي او کولین چې څنګه هغه جینۍ وویني خو د دې جینکو د ژوند د وجې هغه دې سره خبره ونه کړي او سروزې اوسېدو نه پس د کولین او د کیبو دا دوستي نور هم ګهره شي او کیبو کولین ځان سره د فوټبال میچ دپاره بروزي چې هلته به دې یو جینۍ ریرې سره ملاوېدو او د کیبو دا ډېره زیاته خوښه وي او کولین هلته هغه جینۍ وویني نو چې هغه جینۍ وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي او دې نه پس کیبو راشي او دا جینۍ ورسره ملو کړي چې د هغې نوم ریرې وي او دا هغه جینۍ چې د کیبو خوښه وي او دلته کولین ته هم دا پته ولګي او کیبو او ریرې ډېر زیات ښه دوستان وي او کولین چې دا وویني نو ډېر زیات خفه شي او د شپې په ټایم کې هغه پروت وي او هغه دا سوچ کوي چې آخر زه وکړم څه نو هغه ته اچانک خیال راشي چې زه به د خپل ورور اوکس نه مدد واخلم او اوکس هم د ده مدد کول غوښتل او هلته د ده خاندان هم راغلی نو دی د خپل خاندان
ځان معاف کی ولې چې کو د دې خاندان په دمانه زور اچول نو د بار وستو د پاره نو د تبرېره نه و ملو شوی نو بیا ځوانه د سامان د غشو د پاره وزي او دلته ورته او کی سوی چې ته د جنې سنگ ځان طرف ته کول شي نو کولینه مواغه سیو کی خو هغه باندې سفر پریو نزي خو کولینه مهار نه مني او بل خو امنډا د لګان سکول تراشي او هغه کولین د خپل سالګری پارټي د پاره راغواړي او ورله یو موبایل هم ورکړي چې په دې باندې ما د کال وکا خو ال تکیب او رېره مراغلی او کولین د چپته ولګي چې کیبو دا رېره خوخه ده نو هغه ډیر زیات خفشي او چې کیبو دا غزنه لاړ شي نو هغه د رېره نه تاسو کی چې ستا کیبو خوخته نو هغه ولله جواب ورنکي او کولین وته دروغ وای چې د کیبو خو امنډا خوخه ده نو هغه چې دا خبره ووري په افغان دا غزنه لاړ شي او اوس د شپې په ټایم کې کولین امنډا ترنګو کې او ورته وای چې زما یو مدد وکا او هغه د کولین د مدد لپاره تیار شي او په سبا کیبو کولین د امنډا سالګری ته ورسي او امنډا کولین پریدي او کیبو د لاس د اونیسی او الته رېره مراشي او رېره چې کیبو امنډا سره وویني نو هغه ډیره زیاته خفشي او دا غزنه لاړ شي نو کولینم د رېره پس شاته لاړ شي او هغه ورته وای چې ته زما خوخه خو رېره ورته وای چې ته زما صرف یو دوست دی نو چې کولین دا خبره ووري هغه ځان سره دا سوچ کوي چې ما خپل مرګري له دوکم ورکړه او رېره مراته ملو نشوا او د دین نور بد سکی دی شي او بل خو چې سیډیم کیبو امنډا سره نو هغه دی ګیر کی او ډیر زیاتې اوخي او الته کولین امراشي او کولین د مددونه کی ولې چې هغه کې د کیبو د بچکول همت نو نو کولین زر کیبو کور ته راولي او چې د خپل دوست په درد کې وویني نو کیبو سره دا احساس پیدا شي چې هغه یو ډیر ګناونه حرکت وکړو نو یو شپه کولین مت ټوله قصو کی نو چې کیبو دا خبره ووري نو ورته په غوسه کې وای کومه ته پته و چې ساره خو خو نو زه په خپل شاته شوی ما خو تا مال ډیر غټه دوکه راکړه اوس کیبو ورته وای چې زه نور ستا دوست جوړېدل نه غواړم او کولین اوس یو میاش پس خپل کور ته راشي او هغه چا سره خبرونه کې او سیده کمرې ته وخیږي او کمره کې ځان بند کی او هغه ته خپل دوست ډیر زیات یادېږي او دلته ورله مور راشي او ټوله خبره ورته کې نه د مور دا خبره چې ووري هغه تم دا احساس وشي چې ما سره خلک څومره مینه کوي او په سبا غریره لاړ شي او ټوله کہانی ورته وکي او هغه نه پس کولین کیبو نه د مافیا د پاره لاړ شي او کیبو ورته ول لخرې کوي او کولین د په خبرو کې وباسي چې هغه رېره سره څومره مینه کوي او دلته رېره په کال یو هغه د دره ټوله خبره ووري چې د سره د دوی دوانو د غلط فهمي ختم شي او په سبا پارټي کې د کیبو پارټنر رېری وي او د کولین پارټنر امنډا وی او امنډا او کولین ته ایوارډ ملو شي نو ولته په سټیج باندې ټولې جنکې د دې لپاره پاګلیږي او په دې کې کولین د یو جنې आवाज ووري چې هغه وای چې دومره مخول نه دی او د سره دا کہانی ختم شي. کو تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.